ننګرهار لعلپورې ولسوالۍ کې د دوه ورونو راجولي او تاجنبي ترمنځ رامنځته شوې یو کلنه دښمني د ننګرهار قبایلو قومونو ریاست ولسوالۍ مسؤلینو علماو قومي مخورو په منځګړیتوب حل او سوله وشوه. د ننګرهار قبایلو قومونو سرحدونو چارو رئیس قاری رحمت الله غازی عمر وای په دغه دښمنۍ کې یو کس وژل شوی وو. دغه روغه جوړه چې لعلپورې ولسوالۍ کې وشوه موږ تاسو خپل شاهدان یو د دې یو کال کېږي دغه روغه جوړه چې راجولي او تاجولي چې دواړه سره خپل ورونه یو کس قتل شو او تقریبا یو کال کېږي چې دا مسله من سره راغلی و. نن الحمدلله موږ تاسو حضور کې دغه مسله حل او فصل شو. دواړو جانبینو راجولي او تاجنبي یو بل ته عفو وکړه او ژمنه یې وکړه چې د پخوا په څیر به د ورورۍ په فضا کې خپل ژوند تیروي. زما د ورور سره مشکل راغلی او زما زوی په وفات شوی، زما د ورور ته بخښنه ده. موږ دا غواړو چې ښه ښایسته وخت تېر کړو، ښه ښایسته ژوند تېر کړو. د ورورولۍ غوندې زما د نورو خلکو ته هم دغه خواست دی چې څومره دښمنان دي الله دې په دوستۍ بدلې کړي. الله تاسو بس عزتمن لري، په دښمني چې دا ښه شی نه دی. او زه د امارت مشرانو نه او د خپل سپینګیرو د تر زامنو ایزان نه زه ډیره شکریه ادا کوم ستاسو نه. دا کوم خلک چې راغلي دي خدای دې خوشحاله ساتي او خدای دې هر قدم په تله د نیکۍ کې واچي. ورور نه دومره مننه کوم لکه دا و اسمان او ځمکې بس چې هغه د الله په دغه کې نه دومره مننه کوم. الله دې خوشحاله کړي، الله دې عزتمن کړي. موږ ته یې په وکړه، موږ نه بد شوي، موږ خپل ځان نه په خپل لاس کړ کړي. دا ښه کار نه دښمني او هر سړی دې نه ځان وساتي. د لعلپورې ولسوالۍ یو دیني عالم مولوي عبدالله سراج چې په دغه سوله کې هڅې کړي وایي د قبایلو چارو د ریاست او د هغوی د هماهنګۍ امریت نه ډیره زیاته مننه کوم. دا شان د لعلپورې ولسوالۍ خپل ولسوال او د لعلپورې ولسوالۍ قدرمندو مشرانو علما کرامو د دې ټول نه ډیره مننه کوم چې په دغه ډیرې هڅې وښودلې، خپلې هڅې او کوششونو په سلسله کې راجولي ورور عفو ته تیار کړ او دغه عفو ترسره شوه. د ننګرهار قبایلو ریاست د مسؤلینو په وینا چې اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې په دې ولایت کې نږدې 2000 لوی او وړې روغې جوړې کړي.